نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. چکم درد علی او داغه د مرګرو پړکیو د جناب محمد رسول الله متعلق دی خو وګوره علی ز هجرت کو مدینه ته یم د ټوله مکی دشمندار د ټوله مکی زما کټ کې به د شپې سوک سملی دشمندار سړی کټ کې وسملو خبره کوي علی سردار کونین ورتوای اے علی زخب بیگال ازم مدینه ته هجرت کوما ابو بکر بمرا سرائی زما تالاشی بالی خلق برا پسی گرزی زما کٹ کے بسوک سملی حضرت علی ورتو فرمایا یا رسول اللہ ستا کٹ کے بز پروتے ما زما کٹ کے خوبت پروتی زگورے د ټولی مکی دشمندار و یا رسول اللہ کاش چاگا ورس خدای راولی چکم غشاو تورا پتا چلی گی چی پاگے زما اور میگ غش او تبچ عشق دیتا ہوئی عشق دیتا ہوئی و جنگ احد کے دا سردار کونین غاخ مبارک شہید کی ویسے قرنی پغرونو کی اسی گی چیلائی گڑی ساتھ لی دی چاورتاویت چی پی مینی داغا خویو غاخ مات شوید دامبور راواغستا دزان نیو غاخ ہوئیست بیائی ہوئی چاہسے نا چی زمان دا محبوب پاس غاخ ماتی او مالان لی ہوئیست نو پاس نہیں ہوئیست بیائی ہوئی چاہسے نا چاہ دا جام نیوی مادا ہوئیست نو دا جام نہیں ہوئیست لکی رال چی پتہ نلگی چی زمان دا محبوب کم غاخ ماتے خوراش دخلینا ٹولو باسن آب پخپلا پکراش عزیزانو راغلیم ندے سردار کونینی لی دلیم ندے و نالی دو پی مائن دے حضور چی وفات کی دو وسیعتی وکر چے عمران زما دا وفات نرستو دا زما جو بابا پاس پغر کی یو اویسی قرنیو سیگی زما دا مرگ نرستو دا زما جو بابا غلیو سی حضور دا وفات نباد چھ جو بایوہ لڑے اوڑا ویسی قرنی تے ہوئے دا خدا بندہ سامل دکڑے دے چھ دا محمد رسول اللہ دمرا منظور نظر ہوئے ورطوئے اے عمرہ واللہ کا نور پوئےگم دا چیلے او گڑی میں ساتلی دی او دا دی زینب عاشق ما ورغلیم نیم لی دلیم امنو خدا میں وورد چی دا غاخ مبارک مات شوئے نو ما خپل ټول غاخو نویست چی زما دا محبوب یو نی نو زما خلق دی ټول نوی عاشقی دیتا ہوئی عشق دائی اللہ عشق رم باشما خزا بچی دین دا پارا قربانال سوال نہ پیدا رنبش پدا دوادا حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ کٹ کے پروت تے وعدہ دے آو دواد رنبش پدا اللہ اکبر کو دا کٹے ادھا ناوی رونی ورستو چرتا ورتے او بی بی پا یوزڑکی دو محبتا نزائی یا بتاثر محبت کوما او یا محمد الرسول اللہ سرا خوب میں ولید چھ زمان محبوب پوینو باندے رنگ دو احد پا میدان کے پروت ناوی ورطوئی جو حنزلہ ما خو پرڑا کلی دلیم لے دوا دڑم بیش پدی دا سملا دا اللہ بندہ
پجون کې داش پډېره د خوند او د مزي سملا ورته ناوي والله کټینګې د شما اناوي ورته وای چې ما خو پرانا کې لیدلم نه نو کتلاړې ولته شهید شوي نو زبد د قیامت په ورځ څنګه په جنم چې دا زما خاول نو حضرت حنزله لستونه وشلولو ویل بیبي وګوره د قیامت په ورځ د محمد رسول الله د نشان لاندې چې د چا لستونه شلیدلې وي دا بستا خاول وي او منډي لاړو جنگي شروع کړ چې جنگي شروع کړ حنزله مو لګېدو انا لله و انا حضور علیہ السلام حکم چې د احد شهیدان غسل مور کوي خپل کپړو کې دفن جبريل راغه و یا رسول الله حنزله رومبش په دوا د کور چراتلو غسل نو کړي نو ماته الله حکم کړي چې حنزله لا په ملائکی غسل ورکوي اوس حدیث کې راځي د حنزله نوم چې محدثین ذکر کوي نو حنزله غسیل الملائکه هغه حنزله چې ملائکو ولا غسل ورکړي عزیزانو د عشق دا مقام دی چې په عشق قربان شي ملائک بستا غسل کولو لرز او عاشقی لند غوندي تعریف ته لند حضرت ابو هريره عاشق په تمام روایت د حدیث کې دا ابو هريره نه زیات روایت چانه ندي منقول ولی زکه چلی ونه روټه جامع وبا خوراک سکاک دې سده د خدای بنده زما خوراک تمام تن میں د رنجو پسې روړوي خو په ما د تورو سترګو یو نظر وي زما خوراک د ستورو سترګو یو نظر بس چاره ته وګوري موړم شم تندم لاړ شي لباس بستر خوراک زما دا شوق می دادی چې زما سینه او د محمد رسول الله حدیث په لیکل کېدل سترګو می د چهره انوار ته کتل د په خوا کې اوسېدل دا نشه عزیزانو واوره او په کلاو غوګونو واوره سنیان منیان نشتا سنی توب تاسو پی جنین نا سنی چی نا پا سنی او نا پا منی بھائی نماز آندائی کہ پوچھنے ساڑھے نانے دے وقت کوجا پڑیا گھر کوجا پڑیا او مسلح بھی پڑیا گھر تو او میں نہیں جاندا ہے دیاں باریکانو کوجا نماز مسلح پڑیا گھر تاسا منز تاسو پوئی گئی داوی سر در تویر چه د منز غرض تروسا منز گزارو نده پی جندلے د اسلام غرض تروسا پوری مسلمانانو نده پی جندلے او کم سڑے چه د شی غایه و غرض نه پی جنی پاگه فیده نمرتب کی جنازه غرض سده اگر روز میں یولوی بزرگ تاوی مای پیمانی وی جنازه خود دیری کری وی علاو مال دیزه کې د نری غوندې درد پیدا شوی چې د مړي سره به بیګاله څه چل کیږي ویل نه ویلي مې دي چې خدای یې بخي مال دیزه د درد کړی دی کنه درد خو نه دی کړی ما جنازه نه ده شوې ورکوي دغه اماماله چې دیزه د نری غوندې درد کړی دی خدای هم بې خو نه بس غرق دا چا چې دا جنازې مونږ کې دا لا غرق دي دا بله ورځ غیبي جنازې چې کې دي دعا وکړئ خدای یې مخې جنت وکړي دا قسم په خدای چې ټول فراډ دوکا هغه جنازې لازم چې دا زمي ور سره نری درد چې دې زمي نری درد نه کړي ور زمم کلار شمنیت نه تړم
दे दर्द न को दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। इस्लाम गरज तसुन पे जने इस्लाम से तो इस्लाम से माना शियागान जानता मोमिनान वी माल का मोमिन से तो मोमिन माना अमन देने वाला, अमन देने वाला मोमिन दी तो बल्ला अमन वर कोल मोमिन दा माना। इस्लाम से माना गर्दन नेहादन मिन अहकामिल्लाह ताला व रसूलिही द खुदा और द रसूल हुक्म त गर्दन नेहाद के दल ईमान से तवई वह तालिबान यही था सुन का तालिबानी तो तालिबी वह ईमान से तवई शर्म पकार ईमान न पे जनी इस्लाम न पे जनी द बाजगुल कोता की शैतानत ला खतक रहे। हदीस के राजी उसकुरु महासिन मौता को द मड़ो नेक खसलतु न याद आवे चे सड़े मड़शी मड़ी पसी बद नवे दा शरण नाजेज थी। जवाब खबर पोएगा खबर अल्लाह खुदा पोएगा और कारे पोएगा